دوستانو په دا ویډیو کې د افغانستان د بګرام ایربیس تاریخ وګورئ. کله هغه جوړه سوې ده او امریکایانو هلته څه کول او په هغه جیلونو کې کوم ظلمونه کېدل او دغه بګرام اډه د څه مقصد لپاره جوړه سوې ده. او اوس امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه خبرې کوي چې بیرته راځي دغه ایربیس باندې قبضه لګوي. نو راځئ د افغانستان د دغه ایربیس هوایي ډګر بګرام اډې تاریخ وګورو. بګرام له 2000 تر 2020 میلادي کال پورې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه. دا اډه د لسیزو راهیسې د پوځي ځواک او ستراتیژیک اهمیت نمونه ده. بګرام هوایي اډه په اصل کې په 1980 لسیزه کې د شورویانو لخوا د اشغال پر مهال جوړه شوې وه. بګرام په افغانستان د امریکا له یرغل وروسته د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو په یو مهم مرکز بدل شو. دې سترې اډې د هوایي اکمالاتي او استخباراتي ملاتړ د مرکز په توګه د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود. دا پوځي اډه 23 بلاکونه لري چې دغو بلاکونو کې ګڼې پنجرې د افغانانو او نور بهرنیو وګړو د ساتنې او شکنجو لپاره جوړې شوې دي. موزمبیک چې د بګرام او ګوانتانامو له زندانونو ترخې خاطرې لري او اوس په انګلستان کې د ګوانتانامو بندیانو د خلاصون لپاره مبارزه کوي، افغانستان ته راغلی. موزمبیک کابل کې هغه زنداني ملګري وموندل چې بګرام کې ورسره اشنا شوی و. د بګرام څخه بیا لیدنه موزمبیک ته هغه ترخې ورځې ور په زړه کوي چې د یو زنداني په توګه شکنجه شوی او یا د نورو زندانیانو د ربړونې شاهد و. موزمبیک د کلونو پټ کړي احساسات نور نشي کابو کولی. موزمبیک د یو بل بیګونه افغان د سختو شکنجو کیسه کوي. دلاور ټیکسي چلوونکی و. موزمبیک وایي بهرنیو ځواکونو دلاور 15 ورځې له لاسونو راځوړند کړی و او وروسته له هغه یې دومره وحشیانه ووهه تر هغې چې دلاور شهید شو. کم باندې به مثلا مریض ته دوا یو شی ګولۍ به یې وغوښتلې بیا به د وحشیانو ګولۍ ورته نه ورکولې بیا به یې دلته ځوان کړ بیچاره دلته به یې راځوان کړ وایچک به یې پاس کلک کړ دې هغې کې دلته به 1 ساعت 2 ساعته ځوان او بېهوشه به سو. دا د زرګونه وحشتونو یوازې څو بیلګې دي. د جرمونو نړیوالې محکمې هم په بګرام زندان کې بشرضد جنایتونه تایید کړي دي. د باور کولو لپاره معقول شواهد شتون لري چې د بګرام په زندان کې جنګي او بشرضد جرایم ترسره شوي دي. دلته د یو مخکینی زنداني خبرې د مخکینی ولسمشر حمید کرزي هغه ادعا در په زړه کوي چې ویلي وو بګرام د طالب جوړولو فابریکه ده. یو مظلومان به راوستل په چاپه کې چې هغه بیچاره به بیا ټول طالبان سره نه غږېده په تلیفون به ورته خبره نه وکړي لیدلی به نه وو نو مګر سیدې او تاپو کې به واچوي دغه نه به طالب جوړ کړي هغه مجبوره چې هغه طالب سره بګرام فابریکه طالب سازی است. بګرام جایی است که اونجا مردم بیگناه آورده میشن و علیه خاک خود و وطن خود و دولت خود به اونان نفرت سپرده میشه. د بګرام پخواني بندیان د امریکا د بشر حقونو د ملاتړ له دعوې دومره متنفر دي چې وایي څوک چې آن انسانیت نه لري د انساني حقونو مدافع کیدای نشي. دغه ځای کې موږ وخت تېر کړی د دې وحشتونه موږ ولیدل. حقوق بشر ګرسره انسانیت پدې له دغو ټولو ترخو خاطرو وروسته یو څه چې د انسان پام ورړوي هغه دا دي چې د بګرام زندانیان اوس د بګرام مسؤلین دي. بګرام دې بیا نه تکراریږي او افغان انسان دې له زورونو په امان وي.